عمران خان له افغان طالبانو څخه د مرستې غوښتنه وکړه. عمران خان وایي له پاکستاني طالبانو سره په افغانستان کې مذاکرات پیلوو. السلام علیکم د ریحان نیوز میډیا قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ. عمران خان وایي د افغان طالبانو په همکارۍ له پاکستاني طالبانو سره افغانستان کې خبرې کوو. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ویلي چې حکومت یې د پاکستاني طالبانو یا TTP له ځینو ډلو سره په خبرو بوخت دی او د په وینا که وسلې پر ځمکه کیږدي نو بخنه ورته کېدای شي. د ترکیې له خبري رسنۍ TRT سره په یوه مرکه کې عمران خان وویل چې دغه خبرې په افغانستان کې د افغان طالبانو په همکارۍ روانې دي، خو نوموړي د خبرو د بریا په اړه څه ونه ویل. د یادونې وړ ده چې پاکستاني طالبانو ته د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي لخوا د بخښنې اعلامیې په ځواب کې پاکستاني طالبانو ویلي دي چې د تېروتنو په اړه بخښنه غوښتل کیږي، موږ هیڅکله له دښمن څخه بخښنه نه غواړو. په تازه مرکه کې عمران خان وویل زه فکر کوم د طالبانو ځینې ډلې غواړي د پخلاینې او سولې لپاره زموږ له حکومت سره خبرې وکړي. موږ له داسې ځینو ډلو سره په اړیکه کې یو. له ده وپوښتل شول چې آیا خبرې د هغوی د تسلیمېدو په اړه روانې وې؟ ده وویل چې خبرې د پخلاینې پروسې په اړه وې او د تسلیمېدو په صورت کې به موږ طالبانو ته بخښنه وکړو او د عامو وګړو په توګه به د ژوند کولو اجازه ولري. د هغې پوښتنې په ځواب کې چې آیا افغان طالبان په دې پروسه کې له پاکستان سره مرسته کوي، نوموړي وویل چې دا خبرې په افغانستان کې ترسره کیږي. دا په څو اونیو کې دویم ځل دی چې د پاکستان حکومت پاکستاني طالبانو ته د بخښنې وړاندیز کوي. تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له برتانوي ورځپاڼې انډیپینډنټ سره په یوه مرکه کې ویلي و چې که پاکستاني طالبان خپل وسلوال فعالیتونه پرېږدي او تسلیم شي بخښنه به ورته کیږي، خو هغه مهال یې له طالبانو سره د مخامخ خبرو په اړه څه نه ویلي. شاه محمود ویلي و که طالبان خپل ترهګریز فعالیتونه پرېږدي او حکومت ته تسلیم شي دوی به وبخښل شي، خو که اورپکۍ ته دوام ورکړي دا به د پاکستان لپاره د اندېښنې وړ وي. د بهرنیو چارو د وزیر دغه خبرې د پېښور آرمي پبلک سکول برید کې د وژل شوي کسانو د کورنیو له سخت غبرګون سره مخ شوې او ویل هغه کسان چې بې ګناه ماشومان وژني څنګه بخښل کېدای شي. د ریحان نیوز میډیا قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې راپور به مو تر وروستیو راسره اورېدلی وي. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره د ریحان نیوز میډیا یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وختونه.